ذهني فشار او مردانه کمزوري. ذهني فشار د مردانه طاقت په کمیدو کې خورا مهم رول لري. کله چې سړی د کار، کورنۍ ستونزو، مالي مشکلاتو او نورو ذهني ستړیاو له وجې مصروف وي، نو بدن هم کمزوری کیږي. ذهن مصروف وي نو هورمونونه متوازن نه پاتې کیږي، د وینې دوران ورو کیږي او بدن ته کافي انرژي نه رسیږي. د دې ستونزې د کمولو لپاره لومړی مهمه لار ښه او پوره خوب دی. هره شپه 7 تر 8 غنټې آرام خوب بدن ته انرژي ورکوي، ذهن تازه کوي او هورمونونه متوازن ساتي. که خوب کافي نه وي نو ذهني فشار نور هم زیاتیږي، د وینې دوران ورو کیږي او مردانه طاقت کمیږي. د فشار کمولو لپاره د مراقبې او ژور نفس اخیستلو تمرینات ګټور دي. د ورځني ژوند په جریان کې څو دقیقې آرام، ژور تنفس او مثبت سوچ د ذهني سکون سبب کیږي. دا تمرینونه د بدن او دماغ ترمنځ توازن رامنځته کوي، د انرژۍ کمښت کموي او ذهني فشار کنټرولوي. د مناسب خوراک اهمیت هم ډیر دی. ناسالم خوراک لکه ډیر غوړ، فاسټ فوډ، خوږ شیان او کول ډرنګ د بدن انرژي کموي او هورمونونه خرابوي. تازه سبزیانې، میوې، دال، پروټین لرونکي خوراک او کافي اوبه د بدن انرژي ساتي، هورمونونه متوازن کوي او د طاقت کمښت مخه نیسي. ورزش د بدن توان زیاتوي، وینې دوران ښه کوي او د ذهني سکون سره مرسته کوي. روزانه لږ تر لږه 2-3 منټه چکر وهل، قدم وهل یا لایټ سپورت د بدن انرژي زیاتوي. ورزش نه یوازې فزیکي طاقت زیاتوي بلکې هورمونونه هم متوازن ساتي. که کورنۍ او صحتمند حلونه بسنونه کې، نو د حکیم امین راولپنډي سره رابطه وکړئ. هغه د طبي مشورې او هربل علاج له لارې د مردانه طاقت د ښه کولو لپاره مناسب لارښوونې وړاندې کوي. د هغه تجربې په مرسته تاسو کولی شئ ستونزه په طبیعي او محفوظ ډول حل کړئ. د اضافي دواو یا خطرناکو طریقو پرته په عمومي ډول د ذهني فشار کمول، مناسب خوب، ورزش، صحي خوراک او ذهني سکون د مردانه طاقت لپاره بنسټیز عناصر دي. که تاسو په دوامداره توګه دا عادتونه عملي کړئ، نو حتی د ذهني فشار باوجود هم د طاقت ستونزې کمیږي. د هربل او طبي مشورې سره تاسو کولی شئ په بشپړ ډول خپل طاقت ښه او باوري وساتئ.